د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت له لوري د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ څخه د سروبي ولسوالۍ تر رباط سیمې پورې د 20 کیلومتره سړک رغنیزې چارې د 560 میلیونه افغانیو په ارزښت د پکتیکا ولایت د والي، مرستیال والي، د یاد ولایت د ټولګټو رئیس، یو شمېر سیمه ییزو مسؤلینو، قومي مشرانو، مجاهدینو او د سیمې اوسیدونکو په شتون کې رسما د ډیزاین بلټ په بڼه پیل شوې. کیلومتره سړک په پکتیکا کې جوړو، موږ په پکتیکا کې لله الحمد مدارس جوړو، موږ مکاتب ورته جوړو، موږ استنادي دیوالونه ورته جوړو، موږ پلونه ورته جوړو. دا پر دې ولس احسان نه غورځوو. یا سړک 20 کیلومتره اوږدوالی لري او د پروژې په چوکاټ کې به د سړک ترڅنګ یو شمېر اړین مصنوعي ساختمانونه هم ورغول شي او د دغه سړک رغنیزې چارې به د 22 کاري میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا یې اخري ټکا نه وګرځېږي، اخري پروژه نه وګرځېږي، بلکې داسې مزینه شویسته سړک موږ ته جوړ کړو چې همیشه دپاره په پکتیکا ولایت کې چې هغه نوم ذکر کوي والي صاحب چې د ده هغه شرکت بیا هم په بل ځای کې هم فعال وي. په 1415 کال کې موږ په اساسي جوړونه په سړکو کې 115 کیلومتره سړک لرو چې دا به انشاءالله جوړیږي او په داغګیري کې موږ چې هغه سړکونه چې تخریب شوي دي 93 کیلومتره سړک لرو چې سږ کال په 1415 کال کې به جوړیږي او په 115 کیلومتره سړک کې همدا اوس چې تاسو شاهدان یو د 20 کیلومتره سړک افتتاح ده چې دا به انشاءالله په اساسي ډول جوړیږي. د یادې پروژې په جریان کې به د سیمې او شمېر اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره شي او په بشپړېدو سره به د پکتیکا ولایت د 6 ولسوالیو د اوسیدونکو د تګ راتګ ستونزې تر ډیره هوارې شي او دغه مسیر به د انګورو اډې له لارې له پاکستان سره ونښلول شي چې د سوداګرۍ، ټرانزیټ او سیمه ییزو اقتصادي فعالیتونو لپاره به لا ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.